شروع کوو د الله په نامې سره. ګورې ورونو نننۍ موضوع موږ تاسو په کنټرول پینل کې بعد د سیکورټي اینډ مینټیننس نه بعد شي دی سیستم ده. سیستم اصلا د ټول کمپیوټر یا ستاسو موجوده سیستم چې کوم یو دی دې په اړه معلومات درکوي او همچنان تاسو کولی شئ دغې ځای څخه تاسو دا شی کې د دې سیټینګ تنظیم کړئ. کله چې تاسو دلته کلیک کو ګورئ ورته کلیک کې تاسو ته دا پراپرټي راځي چې دا کولی شئ مختلفو طریقو نه راوړئ. مثلا دلته کلیک د کمپیوټر باندې رایټ کلیک پراپرټي صحیح شو. دلته چې کله راغلی دا انتخاب کړئ الټ انټر واخئ بیا هم دا راځي. راشي سټارټ منو ته دغه ځای کې مثلا اخر کې تاسو سره وینډوز اکسسوریز فولډر راځي صحیح شو کنه. همداشان وینډوز سیستم فولډر راځي او همدارنګ ډېرې فولډرې دي همداسې ده کنه ده. نو تاسو دغه ځای کې په دغه ځای کې به تاسو پیدا کړئ چې شی سیستم په نوم یو سیستم انفارمیشن ده چې دا هم تاسو ته انفارمیشن درکوي یعنی هماغه رنګ انفارمیشن ده. خو زه به دلته سرچ کړم دغه دس پی سی دغه دس پی سی دا مو چې کله پیدا کړو رایټ کلیک کې په اوس اوپن فایل لوکیشن ده همدا ده کنه ده. رایټ کلیک چې ته راشي پراپرټي ته راشي صحیح شو. جنرال ته راشي ګوره ټول معلومات دي یا دلته راشي رایټ کلیک پراپرټي مشکل شي خو نشته. ها اول به راشو دغه برخه ته دې برخه باندې به باسو کو بیا به مختجو. په دغه برخه کې تاسو ته د موجوده اپریټینګ سیستم په اړه معلومات درکوي کمپیوټر په اړه معلومات درکوي. مثلا تاسو ته وایي چې تاسو وینډوز ایډیشن کوم یو ده وینډوز 10 انټرپرایز ده ریلیز شوی په کوم کال کې ده تقریبا شل ولس کې مایکروسافت کارپوریشن ده او شی ده ریزرو ده کاپی رایټ څه وي دا هغه کوم ورژن ده وینډوز 10 ده. راځو سیستم په اړه معلومات دا خو د وینډوز ایډیشن په اړه معلوماتو. سیستم په اړه څه وایي استاسو دلته زیتون دا یو کمپنی ده ایرانی کمپنی ده چې اکثریت سافټویر کوي خان دا د هغې نوم ده. دویم ستاسو د کمپیوټر پروسیسر کوم یو ده انټر ده کوریچو ده درې ده همداشان دومره ډیټا ټول معلومات ورکړي کنه. رامي څومره ده 4 جی بی ده. سیستم ټایپ کوم ټایپ ده دلته راشي 4 شپېته بیټه ده صحیح شو. یعنی دا وینډوز یو 32 بیټه وي یو 4 شپېته. دا نوی ورژن چې اوس راځي کنه لکه نوی اپلیکیشن دا په 32 بیټو کې اکثریت یې نه انسټالیږي هغوی لپاره 4 شپېته بیټه ضروري ده ځکه 4 شپېته بیټه دا نو سافټویر لپاره ده چون سپورټ کولی شي او دا 4 شپېته بیټه چې کوم یو ده دا په ښکته کمپیوټرو کې یعنی چې هغه ضعیف وي رامې کمې پروسیسر یې کمې نو په هغو کې بیا ضعیفي کوي یعنی هغوی لپاره 32 بیټه واخله. په 2 جی بی رم کې 4 شپېته انسټالولی شي په یو کې خو خبره دا ده ضعیف وي جام کېږي هدف مو واخیستو که نه یعنې داسې نه ده چې نه به انسټالیږي ځکه دا خو ټولو ته یې همداسې سیټ کړې ده. اوس په دې ورسېدې آیا ستاسو کمپیوټر دا فعلا بعضې کمپیوټر راغلی دی ټچ سکرین والا کتلی مو دي که نه اکثریت کمپیوټر نو که چېرته تاسو سیستم ټچ وي نو دلته بیا درته وایي چې ستاسو سیستم ټچ هم انسټال شوی ټچ باید انسټال شي یو ډرایور لري ځان ته لکه تاسو لیدلی بعضو کمپیوټرو کې ساوند نه انسټالیږي ګرافیک نه انسټالیږي وینډوز نه بعد به بیا ته یو ډرایور ورته کوي چې ترڅو هغه انسټال شي. نو دغه ځای کې تاسو ته ښایي چې ستاسو کمپیوټر آیا ټچ لري که نه یې لري. بیا ورسېدم دا سیستم په اړه او کومه کمپنی به دا سپورټ کوي زیتون سپورټ ده ویبسایټ آنلاین ډایرکټ دغه کمپنۍ ته به تاسو لینک باندې کلیک کې اتومات تاسو دغه ویبسایټ ته شي کوي راجع کوي. آیا سوال شته دي؟ ها بیا به راشو دې نه بعد وی کمپیوټر نیم ډومین and work group setting دغه برخه چې کومه یو ده تاسو ته کمپیوټر نوم ښیي
ډومین درته ښیي او ورک ګروپ درته ښیي. او ډومین ورک ګروپ دې باندې مونږ خبرې کوو چې دا یعنی څه شی ده، څه ده که نه. اوس دلته څو مسلې دي. اول خو دا مونږ کمپیوټر نوم شی ده ډیسکټاپ NGV9AAH ده چې دا تاسو کولی شئ CMD ترو هم پیدا کړئ. CMD ته به راشئ وبلئ کې هاست نیم. کله مو چې هاست نیم ولیکلو تاسو ته وایي ستاسو کمپیوټر نوم دغه یو پې ورسېدی، ادب مو واخیستو. دویمه مسله چې ده کمپیوټر فول نوم کوم یو ده، فول نوم یې چې ده نو تاسو ډیسکټاپ ان دغه شی ډسکرپشن نه لري او دا فعلا آی ډومین ده یا ورک ګروپ ده. دوه شیان تاسو یاد کې وساتئ. یو موږ سره څه راځي ډومین، بل څه راځي ورک ګروپ. د ورک ګروپ او ډومین ترمنځ څه فرق ده؟ ورک ګروپ هغه نیټورک ده چې د بل امر لاندې کارونه کوي، یعنی ټول کمپیوټر را سره هم ډومین کېدلی شي هم کلاینټ کېدلی شي، یعنی هم سرور دی هم کلاینټس دی. دا یو ګروپ غونته کار کوي. لکه دا هغې وخت کې مونږ استعمالوو کله چې کمپیوټر سره نیټورک جوړوو. مثال په ډول ورک ګروپ ته زه دا کمپیوټر محمد کمپیوټر سره نښلوم، خو نه زه سرور لرم نه محمد لري، مونږ ګروپ شکل کار کوو. څومره صلاحیت چې زه لرم محمد کمپیوټر هم لري، څومره صلاحیت چې محمد کمپیوټر لري زیم لرم. یعنی دای مونږ دواړو دغه شی ده صلاحیتونه اختیاري دي، څوک مونږ ته ټاکلی نشي. ولی په ډومین کمپیوټرو کې یا په ډومین نیټورک کې کله چې مونږ سره په نیټورک کې ډومین رالو، په دې مقصد ده چې مونږ خپل په سیسټم کې کلاینټسو ته یو لیمټ ټاکو. لکه هر هغه څوک چې په کمپیوټر کې مثلا نیټورک کې کار کوي هغه کلاینټ شی ده د سرور عمل لاندې وي. اوس به ورسېده که شاګردان اوس خود مختاره دي که نه دي، ټول ګروپ شکل دی په یو لیول سره دي. همداسې ده که نه ده. ولې بعضې کلاسو کې راځي استاد مثلا یو نماینده ټاکي که نه، نو وای نو بیا دا شاګردان مجبوره دي هغه نماینده چې څه ووایي هماغه وکړي، ځکه یو امر لاندې راغلل، یو پالیسي پې وضع شوه. نو ډومین کمپیوټر په نیټورک کې په کمپیوټرو باندې مختلف پالیسیانې شی کوي اپلای کوي. اوس پې ورسېدې. نو اوس دلته مونږ کوم شکل سره کار کوو؟ ډومین شکل سره. پې وخو رسېدی که نه. او دې نه لاندې مونږ سره شی ده وینډوز اکټیویشن ده. وینډوز اکټیویشن مونږ ته څه وایي؟ وایي ستاسو وینډوز اکټیویشن شی ده ریډ د مایکروسافټ سافټویر لیسن ټریمز. کله مو چې په دې کلیک کو ډایرکټ تاسو ته دې په اړه څه درکوي، یو لینک یې درکړی دغه اکټیویشن په اړه معلومات درکوي. فکر مو شو؟ خدا به لولی صحیح ده که نه؟ سوال شی خو نشته دی کې. او عمده شن ستاسو د دې پروډکټ آی ډي کومه یو ده؟ دغه یو ده. دې کې څه کومه مسله شته ده؟ نشته. اوس که چېرته پروډکټ آی ډي چینجول غواړئ دلته به یې کلیک کړئ نو دلته به راشي چینج به یې کړئ. صحیح شو؟ هغه بیا څه رقم چینجېږي؟ هغه به تاسو سره باید آی ډي وي او واری کوئ. صحیح ده؟ ها دې نه دې خواته یو لینک بل لرو په نوم د چین سیټینګ. کله مو چې په دې کلیک کړ دغه پراپرټي راځي. دا مو ولیده ده، دا ګورئ تقریبا 15 ټبه لري او هر ټب کې مختلف آپشن دي. دا به ټول وایو چې دغه سیټینګ دغه ځای نه هم راځي. دلته کلیک کوم هغه مسله ده که نه ده؟ ها
مخکې د دې نه چې په دې باندې کار وکړو په دې چین سیټینګ باندې دلته به یې کلیک کړي دلته موږ سره چین سیټینګ راځي او یا خو مخکې د دې نه په اډوانس سیټینګ باندې یا اډوانس سیسټم سیټینګ باندې یا چین سیټینګ باندې خبرې وکړو تاسو به یو ځل څه وکړئ دغه بله طریقه به زده کړئ چې مثال په ډول څه رقم کولی شي تاسو یې سیسټم په اړه معلومات واخلئ نو دلته کولی شي DXDIAG ولیکئ ښه کله DXDIAG مو ولیکلو نو بیا به دا میسج یس کې بیا هم تاسو کمپیوټر په اړه سیسټم په اړه ټول معلومات ترلاسه کولی شي دا ګورئ فکر مو ده شو آل انفارمیشن ورته وایه ګوره ورته دا ستاسو کمپیوټر په اړه معلومات دي پرن کې به ولیکئ DXDIAG نو تاسو ته ټول معلومات درکوي دلته ډیسکټاپ ما دا زه سیو کوم دا مې چې کله سیو کړل راشه ګورئ دلته ټایم ریپورټ دغه د ماشین نیم دغه شو ماشین آی ډي دغه د ټول معلومات درکړي کنه ریم په اړه پروسیسر په اړه دا څه معلومات چې په یو سیسټم پورې تړاو لري ټول درته ویلي دي صحیح شو او کنه دلته جلا جلا ګوري دلته ګوري لانګویج کوم یو ده وینډوز کوم یو ده بایوس پروسیسر کوم یو ده رام څومره ده ګرافیک ته راشه دلته ګورئ دا ګرافیک په اړه معلومات دي صحیح شو دلته ساوند په اړه معلومات واخله دا ګورئ او دلته دغه په انپوټ ډیوایسز لپاره لکه کیبورډ شو ماوس دلته درته معلومات درکوي USB په اړه فکر مو ده مشکل شي شته خو ټولو نه بهتره خبره شي ده پوهیږئ چې کله کمپیوټر جوړوئ نو تاسو بایوس سیټ اپ ته ځئ لیدلی مو دي کنه نوې چې چالندوي بایوس سیټ اپ ته ځئ هغې ځینې معلومات اخلئ سوال شي شته دی کې پې ورسېدی ها بهتره ده